پخوانی وکیل حبیب الله افغان وایي طالبانو مې د کورنۍ شپږ غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. پرځول شوي جمهوري نظام د ولسي جرګې یو غړي حبیب الله افغان پر طالبانو تور پورې کړی چې په کاپیسا ولایت کې یې د کورنۍ شپږ غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. نوموړي ویلي چې د کورنۍ له دغو غړو څخه یې هیڅ یو هم په پرځول شوي نظام کې کومه دنده نه لرله. د حبیب الله افغان د کورنۍ یو غړي د یو شمېر وژل شویو کسانو نومونه بریالی افغان، جبار افغان، شیر افغان، محمد علي رستم خیل او محمد امین رستم خیل ښودلي. سرچینې ویلي چې د حبیب الله افغان د کورنۍ دغه غړي په کاپیسا کې له خپل کوره کابل ته راتلل چې یادې پیښې سره مخ شوي دي. د طالبانو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو شپې مخکې د پخواني اجرایي ریاست د مرستیال انجینر محمد خان پر کور د وسلوال برید او پکې د کورنۍ د څو غړو د وژلو خبر ورکړل شوی و، خو طالبانو دا پیښه د نوموړي د کورنۍ په خپلمنځي ستونزه ګڼلې وه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.